د افغان پوسټ اماراتي شرکت د ننګرهار څانګې مسؤلین وایي د تیر پرتلې په بېلابېلو برخو کې خدمات چټک شوي دي. د افغان پوسټ اماراتي شرکت د ننګرهار څانګې امیر وایي د خدماتو د پراختیا او چټکتیا لپاره نوې اسانتیاوې رامنځته شوي چې له امله یې ولسونو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې شوي دي. موږ اوس فعلا لپاره په ننګرهار ولایت کې د پاسپورټونو ویش کومه لړۍ چې ده دا بغیر د تکلیف نه بدون د ځنډ نه په ډیر سهولت سره او په ارامتیا سره خلک ترلاسه کوي او د هر چا په مخ کې موږ د خپلې دروازې خلاصې کړي دي. د ننګرهار ولایت افغان پوسټ اداره د لوړې زده کړو اسناد او څومره تحصیلي اسناد چې دي دا په ډیر ناچیز قیمت باندې په ډیر کم قیمت باندې دلته د محصلینو نه او د ځوانانو نه اخیستل کیږي د مرکزي پوسخونه کې او بیا وزارتونو ته د تایید دپاره لیږل کیږي. نو په کم وخت کې هغه بدون له خطره بدون له ځنډه دلته را رسول کیږي. د افغان پوسټ ننګرهار څانګې امیر دغه راز وایي اوس ولسونو ته د برېښنا بیلونو تحویلۍ، ولایتونو ترمنځ د اسنادو د لیږد رالېږد او بهرنیو هیوادونو ته د اجناسو د پر وخت او خوندي لیږد اسانتیاوې هم رامنځته شوي دي. د هیواد هغه سوداګر چې غواړي یا دکانداران یا عوام خلک چې بهرنیو هیوادونو ته خپل توکي لیږي هغه که تجارتي که هغه شخصي کورنۍ ته بعضې اجناس لیږي خارجي هیوادونو ته نو په ټیټ او نازل ترین قیمت سره او بدون د خطره په لنډ وخت کې موږ کولی شو دغه پروسه چې دی دستي د ننګرهار ولایت په افغان پوسټ اداره کې دا سهولت شته. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي هم د افغان پوسټ له لوري د خدماتو له ښه کېدو خوښي څرګندوي او وایي چې اوس کولی شي خپل اسناد د نور توکي په اسان او لنډ وخت کې اړنو د ځایونو ته ولیږي. افغان پوسټ څخه موږ راضي یو د دې لپاره چې د دې کارونه ډېر پرمختګ او چټک دي او همدارنګه هغه کارونه چې پخوا به په میاشت کې نه خلاصېدل دی کولی شي چې په هفتو کې خلاص کړي. د افغان پوسټ مسؤلین دغه راز ډاډ ورکوي چې هڅه کوي په راتلونکي کې هم د خدماتو کچه نوره لوړه او خلکو ته لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي.